په آی پی ایل کې تر ډېر ښه ځلېدو وروسته هیلې پیدا شوې چې کېدای شي سنیل نارین بیرته نړیوال کرکټ ته راوګرځي، ځکه د ویسټ انډیز کرکټ بورډ او د ویسټ انډیز د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړو هم غوښتل چې سنیل نارین پر روان نړیوال شلوريز جام کې د ویسټ انډیز لوبډلې برخه شي. همدا وجه د ویسټ انډیز کرکټ مینوال هم دې ته هیلهمن وو، ځکه یو شمېر لوبغاړو په خپلو مرکو کې هم دا یادونه وکړه چې دوی به هڅه وکړي چې سنیل نارین دې ته راضي کړي چې بیرته نړیوال کرکټ ته راستون شي. خو استاد سنیل نارین هم خپل پریکړه اعلان کړه او ویل چې هغه به هیڅکله هم بیرته نړیوال کرکټ ته راستون نشي. هغه وویل چې زه نړیوال کرکټ ته بیرته نه راګرځم او په نړیوال شلوريز جام کې به د خپلو لوبغاړو هڅونې او ملاتړ ته دوام ورکوم. سنیل نارین هم دا راز په یو پوسټ کې څرګنده کړی دی چې د ویسټ انډیز لپاره هغه لوبغاړي د لوبېدو حق لري چې په دې وروستیو کې نړیوال شلوريز جام ته خواري کړې ده او ځانونه یې چمتو کړي دي. د یادولو وړ ده چې سنیل نارین په آی پی ایل کې د کلکته نایټ رایډرز لوبډلې لپاره لوبېږي. هغه په اووه لوبو کې 286 منډې کړې دي چې یوه سلیزه یې هم وهلې ده. همداراز په توپ اچونه کې بیا 9 ویکټې هم اخیستې دي.